بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم په قرآن عظیم کې د خپل نمونو مبارکو مبارکه د دعا کولو حکم کړی. په حدیث مبارک کې راځي چې د الله تبارک وتعالى نمونه مبارک دا یو کم سل دي او بیا رحمت للعالمین فرمایلی دي څوک چې دا نمونه مبارک یاد کی او د دې نمونه مبارکو ذکر او د دې یاد او حفظ وکړي دې به ضرور جنت ته الله داخلوي. یا اللہ اے معبودا تو دا عبادت لائق زبندست ما تا دا خپل عبادت توفیق راکا. دا عظم او دا یقین قوت دا زیاتولو دا پارا دا یا اللہ ذکر زرزلی سوک چه روزانوائی دا غب عظم او یقین قوت دا دیر زیاد شي. دلا علاجا مریض د پارا پدې باندې تجربه شوی دا چې د دې پدې ډېر ویل سره یعنی یا الله ور سره بلا علاج مریض ته الله شفا د هر بیماری نه نصیب کړي. یا رحمان اے مهربان ذاتا په مهربانه عام سره د هر منپس سلزله د یا رحمانو ذکر کول سره د زړه نبا سختی او غفلت دا الله ختم او لری کړي. یا رحیم اے لویا مهربانا ذات پروردگارا ستا درحم طلبگاریو پمونگ باندې خپل رحم او فرمایا. د هر من رستو سوک چې سل کرته د یا رحیم ورت کئ هغه به د دنیا د فتونو نه محفوظ او بچي او د دنیا خلق بټول پاغه باندې مهرباني کون کی جوړ شي. یا مالک اے حقیقی بادشاہ تو بادشاہ مونږ ستا غلامانیو مونږ ته ستا د غلامۍ توفیق را نصیب کړه. د سحر د مونږ نه پس د یا مالکو کثرت لستلو سره به الله تعالی دغه انسان ته مال او دولت او غنا نصیب او فرمایي. یا دور اے د هر بدو د کمزورو او د نقصانونو نه پاک ذاتا ته پاک ذاته مونږ د ګناه په نقصانونو خطایانو کې لې پیتو مونږ ته د ګناه او د خطا نه پاکي را نصیب کا. څوک چې د زوال نه پس روزانه د دې ورت کوي نو د هغه زړه به الله تبارک وتعالى روحان کړي او د مرزونو نه به الله هغه ته نجات ورکړي. یا سلام اے بے عیب ذاتا تا دا ار افت او دا ار نقصان نا پا امان او سالم یہ مونگتم دا ہر افت نا نجات او سلامتیا نصیب کا. دا دے اسم مبارک کسرت سره چه سوک ذکر کئی اب اللہ دا تمام افتونو نا محفوظ او بچ کری او چه سوک یوصل 50 کرتے دا اوائیو پا بیمار باندے دم کری اللہ با بیمار تا صحت ور نصیب کری. یا مؤمن ایمان او امن ورکون کی ذاتا مونږ کامل ایمان او امن را نصیب کا. د سویره او د خطرې په وخت کې چې شپږ سوه دېرش کرته د دې اسم مبارک ورد وکړي شي الله به د نقصان او د یری نه محفوظ او بچ کړي. د دې اسم لستون کې یا ځان سره لیکلي او ساتي هغه الله په خپل امان کې اولري او د ار نقصان
او د ار افت نه به هغه ته نجات نصیب شي. یا مهیمن اے نیکهبان ذاته زمونږ نیکهبان او مددگار شه. څوک چې د غسل نه پس 2 رکعاته مونځ نفل ادا کړي او په رښتوني زړه سره د دې اسم مبارک ورد وکړي، الله تعالی به د هغه ظاهر او باطن صفائی نصیب کړي. او څوک چې 115 کرته د دې نوم مبارک ذکر او ورد وکړي، هغه به رب لا یزال په پټو رازونو خبردار کړي. یا عزیز اے په ارچا غالب او طاقتور ذاته مونږ ته طاقت او غلبه په ار کافر ظالم نصیبا او فرمایا. څوک چې تر 40 ورځو پورې 40 ځلې د دې اسم مبارک ورد فرمایي او د دې ذکر یاد ساتي، هغه به الله تبارک وتعالى پټول مخلوق عزتمن او مستغنی جوړ کړي. یا جبار اے پټول زورور ذاته ته په ارچا زورور یې، مونږ د خپل زور او د خپل قهر نه محفوظ وساته. کوم سړی چې د چندې په ګوته دا نوم نقش کی او هغه پلاس کی، نو هغه ته به الله تعالی په خلقو باندې غلبه او هیبت نصیب کړي. څوک چې روزانه سحر او ماښام د دې نوم مبارک 200 او 46 مرتبه ذکر وکړي، رب لا یزال به د هر ظالم او د هر قهر نه بچ او محفوظ ساتي. یا متکبر اے دلوی او بزرگی والا ذاته تلایق دلوی او د بزرگی. څوک چې د سکار په شروع کې دا نوم مبارک ذکر کې او دا پڑھاوي، الله تعالی باغ کار کې کامیابی ورته حاصل کی او په کثرت سره د دې ورت کوون کې تبع الله تعالی عزت او لوی ورنصیب کړي. یا خالق اے د خیر او د شر پیدا کوون کی ذاته ته خالق یې، د هر یو سیس پیدا کوون کی امته یې. څوک چې ورځې پر لپسې د دې نوم مبارک سلسل کرته یا خالق یا خالق لولي، هغه به رب العزال د ټول افتونو نه بچ کی. د دې نوم مبارک همیشه لستون کې به په مخ کې نور او په مخ کې ښکلا او ځلا نصیب شي. یا باری اے سا اچون کی ذاته تا هر څه ژوندي کړي دي او هر چاله تا سا او روح ورکړي دي. کچری یو بے اولاد زنانا وروجی اونیسی او د ابو سر روجا ماتولو نفس 20 کرتے الباری 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 نم مبارک د الله اولولی. الله تعالی با اغی بے اولاد زنانا تا اولاد نصیب کری. یا مصور اے شکل ورکون کی ذاتا تا خیسته خیسته شکلونا انسانانو ته ورکړي دي. اے د خیسته شکلونو ورکون کی ذاتا مونږ ته مخ منور او د قیامت پر ورځ ښکلي شکلونه راکا. د زناور او د بدانو شکلونو نه محفوظ وساته. یا غفار اے ډیر بخون کی ذاتا زمون مغفرت او فرمایا. مون ګناهګار سیاکار بے استاد بخین نه بل وسیله او سره نه لرو، مونږ ته د خپل ګناهونو بخنه راکا. څوک چې د مازیګر مون نه پس روزانه یا غفار اغفر لی په کثرت سره لولي، رب لا یزال بد اغنا رضا شي او په خلقو کې با بختور او کامیاب اوسېږي. یا قهار اے د هر چا د زور او د تشدد قابو کون کی ذاتا مونږ د اره غلبه
او د هر چا د قهر نه بچ وساته. څوک چې د یا قهارو ډېر ډېر ذکر کوي نو د هغه د زړه نه به د دنیا محبتونه او لالچونه ختم شي او د خدای پاک د مینې او د محبت سمندر به د هغه په زړه کې پیدا شي. الله سره به مینه او محبت نورم زیاته شي. یا وهاب اے هر چاته ورکون کی ذاتا او هر چاته هبه کون کی او عطا کون کیا. د فقیره او د لوګي د غربت په وخت کې چې څوک یا وهاب یا وهاب ډېر ډېر وای یا د ساخ مونږ په اخري سجده کې سلويخ ځلې د دې ذکر په سجده کې وکي الله تعالی به هغه د فقیره او د لوګي او د غریبینا بچ کی او مال او دولت پورته ورکی. که څه خاص حاجت ورپېښ شي نو د کور یا د جماعت په صحن کې دی درې سجدې وکړي او بیا د لاسونه پورته کړي اسمان طرف ته او لاسونه اوچت کړي شوي حال کې د سل کرته د دې اسم مبارک ورد وکړي. الله تعالی به د هغه هر حاجت ضرور پوره کړي. یا رزاق اے هر چاته روزي ورکون کی ذاته مونږ ته فراخه او حلال رزق را نصیب کړه. څوک چې د سحر د مانځه نه مخکې د کور په څلورو واړو ګوټونو کې لس لس کرته یا رزاقو یا رزاقو اولولي او دمویې نو دغه کور ته به بیماری او نیستی هیڅ چرې را نشي. مخ ته قبلې طرف ته ولري او د ښي ګوټ نه دې شروع کړي او په هر یو ګوټ کې دې لس لس کرته دا اسم اولولي. دغه کور ته به بیماری او افتونه مرضونه حس کلم را نشي. یا فتاح اے د هر مشکل کوشا ذاتا زمو مشکلات آسان او ختم کړه. د سحر مون نفس چې پسینا باندې لاسونه اتړي او یا کرته دا اسم مبارک وای نو د زړه د ایمان او د انوارو منورتیا او د انوارو رڼا به په مخ او بدن ظاهر شي. د قیامت پر ورځ به مخ منور وي او د الله مخ کې به منور مخ او روښانه مخ ولاړ وي. یا علیم اے فراخ علم لرون کی ذاتا مونږ ته د حق او د نفع علم را نصیب کړه. د دې اسم ډېر ډېر ویون کی باندې الله تبارک وتعالى با د علم او د معرفت دروازې پرانیزي او د ډېر علم او د علم نافع عالم او عارف په جوړ کړي شي. یا قابض اے روزی تنگون کی ذاتا ستا لاس کې د هر چا رزق دی چاته چې د خوښه شي رزق ورله تنګ کې مونږ د رزق د تنګ سیانا په امان او بچ وساتې. څوک چې د روټۍ په څلورو ټکړو باندې د دې نوم مبارک لیکل وکړي او څلوېښت ورځې پی در پی دغه روټۍ وخوري الله به دې د لوږې او تندو او د غریبۍ او د درد تکلیف نه په امان کړي. یا باسط اے روزی فراخه کون کیا چاته چې د خوښه شي هغه ته روزي فراخه کړي. نو اے روزي فراخه ون کیا مونږ ته روزي فراخه کا. څوک چې د ساخ منځ وکړي هغې نه بعد اسمان طرف ته لاسونه پورته کړي او لس لس کرته دا اسم مبارک لولي او په مخ باندې لاسونه راکاږي نو الله تعالی به دغه کس په ټولو خلکو کې سرفراز او سربالا کړي او دی به د هر افت مصیبت نه بچ او چاته به محتاج نشي. یا خافض کته کون کی ذاتا ته هر متکبر را غرزون کی مونږ د کبر نه بچ وساته او مونږ د زلالت نه بچ وساته. څوک چې روزانه
1500 کرته دا اسم مبارک لولي الله تعالی به د هغه مرادونه ټول پوره کړي او مشکلات به ټول لري کړي شي. څوک چې د دې نوم مبارک سره درې روزي ونیسي او په څلورم ورځ بل ځای کې د خلکو نه کینی او یا کرته دا اسم مبارک ولولي په دښمن باندې به الله هغه ته فتح او بری نصیب کړي. يا رافع اے پورته کوونکی ذاته موږ ستانه نفع او رفع غواړو. څوک چې د هرې میاشتې په 14مه شپه د نیمې شپې په وخت کې سل ځلې دا اسم مبارک وایي نو الله تبارک وتعالی به دا مخلوق نه بېنیاز او مستغنی او بے پروا کړي او الله تعالی به هغه ته مال او دولت نصیب وفرمایي. يا معز اے عزت ورکوونکیا مونږ ته عزت راکړه. څوک چې د پیر یا د جمعې دروازې د ماښام نه بعد څلوېښت کرته دا اسم مبارک لولي الله تعالی به هغه ته په خلقو کې عزت او برکت او نور ور نصیب کړي. يا مذل ذلت ورکوونکی ذاته مونږ د ارذلت نه بچ او محفوظ کا. څوک چې 15 او یا کرته یا مذل وای او بیا سجدې ته لاړ شي او دعا وکړي الله تعالی به د هر ظالم حاسد او دشمن نه محفوظ او په امان کړي. يا سميع اے ارس اوریدونکیا ته د هر څه اورېدلو والای زمونږ نیکې خبرې نصیب کا. هغه خبره نه چې ته پې ناراض شې بلکې ستا د رضا خبرې زمونږ نه واخله چې ته واورې خوشحال شې. څوک چې د زیارت په ورځ د ساخ مونځ وکړي هغې نه بعد مخ په قبله کیني 1500 کرته یا 100 مرتبه یا 50 کرته دا اسم مبارک تلاوت کړي دا هغه دعاګانې به رب لا یزال قبول کړي او څه چې ضرورت وي هغه به الله ورته پوره کړي. په دغه وخت کې د چا سره خبرې نه کوي. څوک چې د سحر د فرض او د سنتو په منځ کې دا اسم مبارک 100 کرته ولولي هغه ته به الله تبارک وتعالی په خاص نظر وګوري او د محبت نظر به د هغه په مخ هر وخت د الله د طرف نه پروت وي. يا بصير اے هر څه لیدونکیا ته په هر څه قادر او هر څه لیدونکی مونږ سره احسان وکړه زمونږ د بدو نه درګذري فرمایا. څوک چې د جمعې مانځه نه پس کېناسته مخ په قبله او 100 کرته دا نوم مبارک ولستو د هغه په زړه کې به الله نور او په سترګو کې به رڼا پیدا شي او د سترګو د بیمارۍ نه به الله محفوظ وساتي. يا حكم اے حاکم مطلق ذاته ته حاکم مطلق څوک چې د شپې په آخره حصہ کې او د سوکړي او یو کم 100 کرته دا اسم مبارک ولولي نو دا غزړه با رب لا یزال د خپل اسرار او انوار مرکز جوړ کی. څوک چې د جمعې پشپا دا اسم دومره وایي چې بے خود شي او بے هوش شي نو دا غزړه با الله د کشف او د الهام او د اسرار مرکز جوړ کړي. يا عدل اے سراسر انصاف والا ذاته څوک چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه کې د روټۍ په شلو ټکړو باندې یا عدل ولیکي او بیا یې اخري نو الله تبارک وتعالی به د هغه دپاره ټول مخلوق غلام او مسخر جوړ کړي. يا لطيف اے سراسر لطف او کرم والا ذاته
پمون خپل کرم او لطف او فرمایا څوک چې دا اسم مبارک روزانه یو سل دری درش کرتے لولی الله تعالی به داغه پر رزق کې برکت او ټول کارونه به په خشان سره الله پوره کړي په فقیره او په لوګي او تکلیف مصیبت او پریشانه کې مبتلا انسان چې سوخ په خشان او دس وکړي او د رکعات مونږ وکړي او پزړه کې د مقصود خیال ولري سل کرته دا اسم وایي الله تبارک وتعالى باغه پټولو مقاصدو کې کامیاب او بریالي کړي یا خبیر اے په هر څه خبردار ذاته څوک چې تر اوو ورځو پورې ډېر ډېر د دې اسم مبارک ورد کوي او د دې ذکر کوي په هغه باندې به الله تبارک وتعالى د خپلو پټو رازونو دروازې کولو کی او پټ رازونه ورته ظاهرېدل شروع شي یا حلیم اے ډېر بردبار ذاته څوک چې دا اسم مبارک په کاغذ باندې ولیکي او په اوبو یې وینځي او هغه اوبو په کوم څیز باندې وشیندلی شي نو په هغې کې به خیر او برکت الله نازل کړي یا عظیم اے ډېره لویه ذاته د دې اسم برکت ډېر ډېر ویونکي سره به الله تعالی د دواړو جهانونو عزت او عظمت ملګري کي د دې اسم مبارک چې څوک ډېر ډېر ورد کوي هغه ته به الله تعالی عزت او عظمت حاصل کړي یا غفور ډېره بخونکي ذاته مونږ ته بخښنه او فرمایا څوک چې د یا غفارو یا غفارو ور ډېر ډېر کوي نو الله تبارک وتعالى به د هغه په مال اولاد کې برکت واچوي او درد او تکلیف خفګان نه به الله تعالی هغه بچ او محفوظ کړي یا شکور ډېره قدردانه ذاته په معاشه او تنګوالي کې یا درد او تکلیف کې مبتلا انسان کو روزانه یو سلويخ کرتے دانو مبارک اخلی یا شکورو الله تبارک وتعالى به هغه ته د هر آفت او تنگستیانه نجات او فلاح ور نصیب کړي یا علی ډېر اوچته ذاته مونږ تم اوچته مرتبه نصیبه راکړه څوک چې د دې اسم مبارک همیشه او هر وخت یاد ساتي او یا یې ولیکي خپل ځان سره وساتي نو الله تبارک تعالی به هغه ته د مرتبې اوچتوالي خوشحالي او په مقصد کې کامیابی حاصل کړي یا کبیر ډېره لویه او بلند والا ذاته څوک چې د عهدې نه غورځولې کړي شوي وي دی د اوو روجې ونیسي او روزانه د زلزلې یا کبیر ووایي الله تبارک وتعالی به دې په خپله عهده او په خپل منصب بیا په حال کړي یا حفیظ د ټولو نیکهبانه ذاته زمونږ هم نیکهبان شه د دې اسم مبارک کثرت سره ورد کوونکي او لیکلي ځان سره ساتونکي انسان به الله تبارک وتعالی به د هر قسم خوف او خطرې او د ضرر نه محفوظ کړي او الله تعالی په خپل امن او حفاظت کې وساتي یا مقیت طاقت ورکوونکي ذاته مونږ ته طاقت د پاره د نیک عمل نصیب کا د مقصد حاصلولو د پاره د اوبوس کلو په خالی لوخي کې دا وزلې ولیکي یا مقیتو بیا دې دم کړي بیا دې په هغه لوخي کې اوبو واچوي او اودس کې ان شاء الله په هر مقصد کې
بدی الله کامیاب کی مقصد به حاصل شي. یا حسیب اے حساب اغستون کی ذاتا کچره د چا بنی آدم یا سیز نه يروي نو د زیارت د ورځې نه دی شروع کړي تر اتو ورځو پورې د سحر او ماښام او یا کرتے حسبی الله الحسیب وای ان شاء الله د ار شر نه به محفوظ شي او فلاح به بیا مومي. یا جلیل اے اوچته او بلند مرتبه والا زمون مرتبه بلند کړه په مشکو په انبرو زعفرانو سره د یا جلیلو الکی او ځان سره د اوساتی او په کثرت سره د یا جلیلو ورد کوي نو ان شاء الله غتبا عزت او عظمت او قدر او منزله الله زر تر زر نصیب کړي. یا کریم اے ډیر کرم کون کی ذاتا د خپل کرم په خاطر مونږ باندې کرم او فرمایا کچره څوک روزانه د دې اسم مبارک لستلو کې ودشي او روزانه ودکیږي او دا ورده په خل کې وي نو ورتبه الله تبارک وتعالى په عالمانو صالحانو بزرګانو کې ډېر لوی عزتونه او شرافتونه نصیب کړي. یا رقیب اے لویو بلند نیکهبان ذاتا زمون نیکهبان ناصر مددگار شه څوک چې روزانه وزلې یا رقیب وایي او په خپل مال او اولاد باندې دموي او ډېر د دې اسم مبارک ورد کوي نو ان شاء الله تبارک وتعالى هغه به د ټولو آفتونو نه او مصیبتونو نه محفوظ اوسیږي. یا مجیب اے دعا او جړاګانو قبل انکی ذاتا زمون دعاګانې او جړاګانې قبول کا څوک چې په کثرت سره د دې اسم مبارک ورد کوي نو د هغه دعاګانې با رب العزال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او اجری به دغه دعا نرد کیږي سوالونه به د الله په در منظور او قبول شروع شي. یا واسع اے فراخی راوستون کی ازاتا مونږ باندې فراخی راولا اسانی را باندې راولا څوک چې د دې اسم مبارک ډېر لستل کړي او ډېر وایي الله تعالی ور باندې د ظاهري او باطینی مالدارې دروازې کولاو او پرانیزي. یا حکیم اے د هر خبرې د تل او د هر سیس په حقیقت باندې پودون کی ذاتا څوک چې په کثرت سره یا حکیم وایي په هغه باندې با رب العزال د خپل علم او د حکمت او درازونو دروازې کولو او پرانیزي. یا ودود ډیر محبت کوون کی ذاتا څوک چې زرزله دا اسم مبارک تلاوت کوي او پابندې سره د دې ورت کوي او په خوراک باندې دم کړي خپل بیبي سره هغه روټه اخروی نو ان شاء الله د خزه او د خاون ترمن زبا خفغان ختم شي او د محبت او د راحت زندگی به شروع شي. کسکار کې انختوي نو دا اسم روزانه پابندۍ سره لستلو سره هغه کارونه به الله ضرور سرته ورسي. او ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خورا والله چې بهتري مرسبوک میدا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه به ډېر راشي مدینه دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي. بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خورا والله چې بهتري نادا وګل شیرین نادا وګل شیرین نادا
و صدیق اکبر دلته دے حضرت عمر دلته دے او صدیق اکبر دلته دے یا مجید اے دلو یو بزرگے مالکا کچر سوک بندہ پا موزی مرض مفتلاوی آتشک یا جزام نو هغه د میاشتې په 14 15 ورځ روزه ونیسي او د روزه ماتي نه پس ته د یا مجیدو ذکر په کثرت سره وکړي په اوبو د دم کړي او هغه اوبو د اوس کې ان شاء الله ډېر زر به صحت بیا مومي یا باعث اے مړي جند کوونکي ذاته د قیامت دروازې مالکه مړي به ته ژوندي کې کله چې مونږ ژوندي کې خدای د خپل رضا موافق جن مونږ ته نصیب کا څوک چې روزانه د شپې او د کېدو په وخت کې پسینه باندې لاس مبارک کیدي او یو د پاسه سل کرته دا یا باعث نوم مبارک واخلي نو د زړه تل تبه د الله علم او حکمت ورکوس شي یا شهید اے حاضر او ناظر ذاته ته په هر ځای حاضر او ناظر او موجود یې د نافرمانه بیبي یا د نافرمانه اولاد په تندي باندې چې د سحر په وخت کې څوک لاس کیدي او یویش کرته یا شهید اولولی او دموی نو ان شاء الله هغه بیبي او اولاد به فرمان بردار جوړ شي یا حق اے برحق ذاته ته برحق او ثابته سوک چې د سلور ګټیس کاغذ په سلور واړو طرفونو باندې چې الحق الیکی بیا د سحر په وخت کې هغه کاغذ په تلی باندې کیدي او اسمان طرف ته اوچت کړي او دعا وکړي نو ان شاء الله رکشوي سیز یا رکشوي انسان سامان به ورته الله بیرته پلاس ورکړي یا وکیل اے لویا کار سازا زمون د کارونو سازولو والا خو بسمته زمون کارونه جوړ او ساز پوره کا د هر قسم آسمانی آفت د ویری په وخت کې چې د یا وکیلو ورسو کوي ان شاء الله د هر آفت او مصیبت نه محفوظ شي یا متین اے دلوی قوت والا ذاتا ته د قوت والا مالکی مون کمزوری مون سره خپل قوت او نصرت ملګری کا د یا متینو ورت یادا چې یو سړی اولیکی په کاغذ باندې او په بو سره وینځي او هغه زنانه لور کې کما زنانه په بدن کې چې پای نی معشوم یې وګوي هغه کاغذ دی پاغي اوس کوي سره د اوبو ان شاء الله پای د بدن به زیات شي او داغه معشوم به پور مامور مړول شروع کړی شي یا ولی اے حمایت او امداد کوون کې دوستا مونږ سره حمایت او مدد دوستی او فرمایا کوم سړی چې د خپل کور د خلقو د عادتونو نه او داغي د خویونو نه خوشاله نوي هغه چې کله د هغوی مخې ته ورځي نو دا اسم مبارک ته لولی او په هغوی طرف ته دی ورکوف کوي ان شاء الله داغي نیک خویونه به نصیب شي یا حمید اے د تعریف لایق ذاتا 15 خرزه متواتر پتنهای کی چې دا اسم مبارک ډیر لولي یا حمیدو اغلب الله تعالی په عادتونو کې برتری او اوچتوالی ورکی د ارچا په نظر کې بدرون او د ارچا په نظر کې با خوب راشي یا محسین اے دشمار په دیر کې راګرون کی ذاتا تب مونږ یو ورځ خامخا د خپل شمار په کتاب کې راولې څوک چې دا روزانه د روټۍ په شلو ټکړو باندې شل ځلې دا اسم مبارک دم کی او هغه اخروی ان شاء الله تمام مخلوق به تابع او مسخر جوړ کړي شي یا
مبدي ایڑم بیزل پیدا کون کی ازاتا کچره دا اغی زنانا چه پا نفس داغی معشوم وی داغی پا گیڑا باندے لاس کی دی او یو کم سل کرتے یا مبدی وائی انشاءاللہ نبا حق معشوم ضائع کی گی او نبا دا وقت نمخ کی معشوم پیدا کی گی او چکل پیدا شی نصحتیاب او توانا بوی يا معيد اے دوبارہ پیدا کون کی ذاتا کسوک رکشوی نو چکل دا کور ټول خلق ادشی نو یو کستے دا کور سلور واڑو گٹونو کی او یا کرتے یا معیدو اوائی انشاءاللہ پا اوو روزو کے با حقا انسان رکشوی کور تراشی او یا بیزر تزرا پا اوو روزو کے دن پتا اولگی گی يا محيي اے جنور کون کی ذاتا منتدہ خیر او درحم جن نصیب کا کچرے بیمار بندہ ڈھیر دا کلمہ مبارکہ او اسم مبارک وائی نو اللہ تعالیٰ با اغتا صحت ورکی او سوک چے یو کم او یا زلی دا وائی او ذکری پابندے سرکوی او بیائے دم کری نو دا ہر قسم نا او دا بند او دا مصیبت نبا اللہ تعالیٰ اغتا نجات او فلاح نصیب او فرمائی يا مميت اے مرگ ورکون کی ازاتا مونگتا چکل مرگ راکے نو دا ایمان سرا او استاد رضا و خوشحالے سرا مونگتا مرگ نصیب کا دا چا نفس چی پا قابو کی نوی نو حقا دے دا دے ورد دود کی دلو پا وقت کی کئی پسینہ مبارکہ دے لاس کی دی او الممیتو دے ڈیر اوائی تر دے حد پوری چی دی ادشی انشاءاللہ داغ نفس با پا قابو کے دیر زر تر زر راشی او نفس پہ قابو شی يا حي اے ہمیشہ جندی پاتی کی دن کی ازاتا سوک چی روزانہ دری زر کرتے دا یا حیو ورد او وظیفہ پابندے سرکی حاغا با اسکل بیمار نشی کم بیمار چی پا مشکو گلاب سرا پا چینی لوخی باندے دا اسم مبارک اولی کی او پخوگو ابو سرے اوینزی او اغا ابو اس کی انشاءاللہ زر تر ضربہ اللہ اغتا شفا نصیب کری يا قيوم اے دا ارچا مضبوطون کی او ٹنگون کی ازاتا مونگتا پخپل رضا او استاد اطاعت توفیق راکا چستا پلار زمون استقامت نصیب شی سوک چی دا دے اسم مبارک ور ڈیر کئی او دا دے وظیفہ پابندے سرا ذکر دوام طریقی سر کئی حق تبا اللہ پا تمام عالم کے قدر او عزت نصیب کری او سوک چی پا تنہائے کی لولی او دا دے ورد او ذکر کئی ناغتبا اللہ دا دوارو جہان خوشحالے نصیب کری يا واجد اے دا ہر سبیا موندن کی یزاتا سوک چی دا روٹے پا وقت کے دا دے اسم مبارک ورد کبھی نو خوراک پا دا زړه دا طاقت او دا قوت او دا نورانیت سبب اگرزی يا ماجد اے دا بزرگے او دلوے والا ذاتا پتنہائے کے چی سوک دا اسم دمر اولولی او دمر ذکری اکی چی پا ذکر کی بے خودشی او بے ہوش پروزی انشاءاللہ پزربے دا اللہ تبارک و تعالی دا انوار الہیہ ظاہری زر ترزرہ پیداشی او انوار الہی با را ظاہر کریشی يا واحد اے یو ذاتا سوک چی روزانہ زرزلے واحد الواحد لولی نو دا حق دا زرنبا دا مخلوق محبت او یر اوزی يا أحد اے پذات او پصفات کی یکتا ذاتا سوک چی روزانہ ڈیر دا احد ورد فرمائی نو اللہ تبارک و تعالی با اغتا دا دیر اولاد او دا دیر دولت نصیبہ و برخور کی انشاءاللہ
د دواړو جانو خوشحالۍ سره به د زړه خوشحالي هم نصیب شي. یا صمد بے نیاز او بے پروا ذاته د سحر وخت کې چې څوک په سجده پریوزي او 125 کرته دا ورد او اسم مبارک باقاعده سره کوي. الله تبارک وتعالى بظاهری او باطنی اختیاوالی او داغه تبرشتنی په هر قدم ورنصیب کی. او چې څوک په اوداس کې یا سمدو یا سمدو ډېر ډېر وایي نو الله تبارک وتعالى به د مخلوق نه په هر لار په هر لهجه او په ارا مورچه کې کامیاب او بے نیاز کی. یا قادر ډېر قدرت لرون کی ذاته ته په هر څه قادری زمون گناهونه معاف کا زمون خطاګانې معاف کا. په حق سړی چې 2 رکعاته مونځ وکړي او د زړه په صدق سره سل ځلې یا قادر یا قادر وایي نو الله تبارک وتعالى به د هغه دښمنان ذلیل او رسوا کړي. که څوک مشکل چاته پیدا شي نو 140 ځلې د یا قادر اولولي د هغې په لستو سره به انشاء الله هغه مشکلات زر تر زره الله ختم کړي. یا مقتدر پورا قدرت والا ذاته ته د قدرت او د طاقت والا یې. څوک چې د خوب نه پاسي او پس د خوب نه شل کرته یا مقتدرو وظیفه کی روزانه ویلو سره به ان شاء الله ټول کارونه آسان شي او یو مشکل بم داغه مخه ته ناراضي کراشي نو زر تر زر به الله حل او آسان کړي. یا مقدم وړاندې بوتلون کی ذاته د جنگ دوران کې چې په کثرت سره دا یا مقدم ورکوي د دې په ذکر سره به الله هغه ته د جنگ فتحه پیش قدمی او قوت حاصل شي او دښمنان به الله ذلیل او رسوا کی د دشمنانو نه به الله هغه ته حفاظت نصیب کړي. یا مؤخر رستو کون کی ذاته څوک چې سل ځلې روزانه په پابندۍ سره یا مؤخر وایي نو هغه ته به د الله تبارک وتعالی د طرف نه قرب او جوار نزدېکت او محبت حاصل شي چې د هغې نه بغیر به هغه ته آرام نه ورځي. کثرت سره لوستلو سره او په ډېر ورد سره انشاءالله هغه ته به رښتونې توبې توفیق هم الله ورنصیب کړي. د دې ذکر په کثرت سره کوئ د توبې دروازه به الله تاسو ته پرانیزي او ستاسو توبه به منظور او قبول شي. یا آخر د ټولو نه پس او د ټولو نه مؤخر ذاته څوک چې روزانه زر ځلې دا اسم مبارک وایي نو د هغه د زړه نه به د غیر الله محبت وځي او د هغه خاتمه به په ایمان او په خیر شي. یا ظاهر سرګن او ښکاره ذاته د اشراق مون نه پس کچره څوک دا اسم مبارک 500 کرته ولولي نو ان شاء الله تبارک وتعالى بعد هغه پسترو کې رڼا او پزله کې نور ور نصیب کړي. یا باطن پټ او پنهان ذاته روزانه 3 کرته د یا باطن ورد وظیفه او ذکر کول سره با رب العزال باطنی اصرار اغتا ښکار کول شروع کی او د لستون کی پزړه کې به محبت الهی پیدا شي. د دې پلوستو سره به الله په د باندې خپل محبت ساری او جاری ولري. یا والی با اقتدار تصرف کون کی ذاته د دې اسم په کثرت سره ورت کولو سره د ناګهانی او آسمانی اپتونو نه بچ کېدل ضرور ملاويږي او د اوبو په نوي لوښي کې ولیکي او هغه اوبو بیا په کور کې چڼقه وکړي. ان شاء الله د کور د ار افت او مصیبت نه به نجات نصیب شي. یا متعالی د هر چا نه اوچت او لویه ذاته د دې اسم کثرت سره ورد کولو سره به ان شاء الله ټول مشکلات لري شي او ختم بشي.
کچری یو زنانا د خپلې بیمارۍ ورځو کې په کثرت سره د یا متعالی یا متعالی ورد کوي نو ان شاء الله د تکالیفو نه محفوظ او بچ شي. یا بر بهتر سلوک کوونکی یا ذاته کچری څوک بدکار او شرابی انسان روزانه وکړته په پابندۍ سره دا اسم مبارک اولولي او د دې ذکر او د دې وظیفه پابندۍ سره کوي ان شاء الله د ګناه او د شرابو نه به رغبت او مینا ختم شي. د ماشوم پیدا کېدلو نه پس چې وزلې دا کلمه مبارک او اسم مبارک وایي او ور باندې دم کړي الله تعالی ته حواله کړي نو ماشوم به تر د ځوانېدو پورې د ټولو آفتونو نه محفوظ او په امان شي. یا تواب زر توبه قبلونکی ذاته زمون توبه قبول کړي او زمون ګناهونه معاف کړي. د ساخ مون نفس 360 کرته چې د یا تواب ورت کوي ان شاء الله رښتونی توبه به الله تبارک وتعالى نصیب کړي. د دې اسم مبارک په کثرت سره د ویلو او د ورت کول کو ټول کارونه به الله تبارک وتعالى آسان کړي او ار مراد به الله سرته ورسي. یا منتقم د ضربتلی اغستون کی قدرت لرون کی ذاته ته د ار دشمن نظر تر ضرب بدلا اغستون کی او اغستل کول شي. څوک چې په حق وي او د خپل دښمن نه د بدلی اغستلو قدرت نه لري نو تر 3 جمعو پورې دی د دې ورد او وظیفه او ذکر ډیر وایي. الله تعالی به په هغه د خپل طرف نه ظالم سره پوه شي او د ظالم نه بزر تر زره هغه مظلوم د پاره امتحان واخلي. یا ډیر عفو کوونکی ذاته مونږ ته عفو فرمایا. د دې اسم ډیر لستلو په وجه سره به ان شاء الله د لستون کې ټول ګناهونه معاف شي او پکار دي چې د دې ورد انسان پابندۍ سره کوي نو الله تعالی به ورته عفو وکړي او ټول خطایان او نقصانونه ورته معاف کړي. یا رؤوف ډیر مهربانه او مهرباني کوونکی ذاته او مشفق ذاته مونږ سره مینا او مهرباني ملګری کا. څوک چې د یا رؤوف یا رؤوف ډیر ورد کوي مخلوق باندې بعد هغه مهرباني او مخلوق په پاغه مهرباني شي. په مخلوق کې به محبت د سر پیدا شي. لس کرتے درود شریف او لس کرتے یا رؤوف لستلو سره به د ټولو دشمنانو غوستنا یخه او سړه او لری شي. یا مالک الملک د کائناتو کلی مالکا ته د ټول کائنات حقیقی او کلی مالکه. څوک چې همیشه یا مالک الملک لولي او د دې وظیفه او ذکر پابندۍ سره کوي ان شاء الله الله تبارک وتعالى به غنی کړي او مالدار به کړي او د خلقونه به نیاز او بے پروا کی. دغه کس بدچا محتاج تر عمر پورې نشي. یا ذو الجلال والاکرام د جلال او د کرم والا ذاته په مونږ خپل کرم قائم کړه او د خپل جلال او د جمال په خاطر مونږ د خپل کرم لاندې راولا. څوک چې په کثرت سره د دې اسم مبارک ورد کوي نو ان شاء الله الله تبارک وتعالى به ورته عزت او عظمت ورنصیب کی او د مخلوق نه به ورته استغنا نصیب شي او دار چانه به بیا بے پروا او غیر محتاج وي. یا مقسط عادل او منصف ذاته مونږ ته د عدل او د انصاف توفیق راکا. څوک چې د خاص مرض یا جایز مقصد د پاره وسوځلې یا مقسط اولولي نو د دې لستو سره به ان شاء الله مقصد حاصل شي. او څوک چې روزانه د یا مقسط ورد کوي هغه به د شیطانی وسوسو نه محفوظ او په امان اوسېږي. یا جامع
د خورو ورو شیزونو را یو ځای کوونکي یا ذاته د چا چې دوستان عزیزان منتشر وي او بې اتفاقه وي هغه د ساخت په وخت کې غسل وکړي او مخ د اسمان طرف ته پورته کړي لس ځلې د یا جامع ووایي او یوه ګوته دې بنده کړي همدغه شان د هر لسو سره یوه ګوته بنده کړي او په اخر کې د دواړه لاسونه په مخ باندې راکاږي انشاءالله ټول دوستان به ورسره یو ځای شي بے نیاز او بے پروا ذاته څوک چې روزانه او یا ځلې دا اسم مبارک وایي نو الله تعالی به د هغه په مال اولاد کې برکت واچوي او انشاءالله هیڅ چرې به د چا محتاج نشي بے نیاز کوونکي یا ذاته څوک چې اول اخر 11 ځلې درود شریف وایي او په منځ کې 11 د پاسه 1100 کرته دا اسم مبارک د وظیفې په تور سره سحر یا ماسوتن د مانځنه بعد وایي نو الله تعالی به ورته ظاهري او باطني غنا او بے پروايي مالداري نصیب کړي د بندولو او منې کولو طاقت لرونکي یا ذاته چې د چا بیبي او خاوند ترمنځه نالګوي نو په بستره باندې د سملاستلو وخت کې 20 ځلې دا اسم مبارک یا ښځه یا خاوند ووایي انشاءالله په خپلو کې به الفت او محبت پیدا شي یا مانع ډېر د لستونکي به د اثر نه محفوظي او د بد آواز او د بد نظر نه به بچ او په فلاح کې اوسیږي د نفع رسولو والا قدرت لرونکي یا ذاته د سکار شروع کولو په وخت کې 140 کرته یا نافع ولستلو سره به کار انشاءالله منشا مطابق ته ورسي او داغه د خوښ موافق پاغه کار انجام ته ورسي کله یو سورلې سور په کثرت سره د دې اسم ورد ولولي نو د هر آفت او مصیبت نه بچي او الله به په خپل حفاظت کې واخلي د نقصان رسولو قدرت لرونکي یا ذاته د جمعې په شپه کې سلزله دا اسم مبارک څوک ولولي انشاءالله د ټولو ظاهري او باطني آفتونو نه به محفوظ شي او قرب الهي به ورته زر تر زر حاصل شي سراسر بهتر نور ذاته څوک چې د جمعې په شپه وکړته سورې نور او زر ځلې دا اسم مبارک یا نور وای نو دا هغه زړه به انشاء الله په قرب الهي او په انوار الهي او سره منور شي مطلب تاسو کی ذاته مونږ خپل مقصد او مطلوب ته ورسوا څوک چې لاسونه پورته کړي او اسمان طرف ته مخ کی دا اسم کثرت سره وایي او لاسونه په مخ باندې راکاږي نو هغه ته به د الله تبارک وتعالی طرف نه کامل هدایت نصیب شي او الله کې به شمار کړلی شي همیشه پاتې کېدونکي یا ذاته د جمعې په شپه چې څوک زر ځلې دا اسم مبارک وایي نو الله تعالی به د هر قسم ضرر او نقصان نه محفوظ ولري او انشاءالله د هغه ټول نیک کارونه به مقبول وي او الله په نظر کې به درون او عزتمن ښکاري د هر چا نه پس موجود اوسېدونکي یا ذاته څوک چې د نور ختلو وخت کې سلزلې دا اسم وایي نو د هر قسم غم او سختۍ نه به انشاءالله محفوظ اوسي او څوک چې د ماښام او ماسخوتن ترمنځ زر ځلې ووایي هغه ته به الله تعالی د هر قسمه حیرانتیا او پریشانۍ نه نجات او بچوالی نصیب وفرمایي راستی او نیکی خواهونکي یا ذاته روزانه د دې اسم ورد کولو سره به د ټول مشکلاتو او د کاروبار کې برکت او ترقی پیدا کړي شي او کم سړی چې د خپل سکار په تدبیر نه پوهیږي هغه د ماښام او ماسخوتن ترمنځ زر ځلې یا رشید وایي نو یا به ورته خوب کې معلومات وشي او یا به ورته په زړه کې
الله داغي تدبیر واچي. يا صبور اے تحمل او برداشت والا ذاته کچره څوک د نور خطلو نه مخکې سلزله دا اسم وای نو الله تبارک وتعالى بداغه ورځ به د هر مصیبت نه محفوظ او په بچای کې تیر شي او د دښمنانو حاسدانو جبه نه به بچ او سالم پاتې شي. او کچره څوک پس مصیبت کې انختی وي نو شل د پاسه زر کرته دی یا صبور وای دا هغه نه به الله تبارک وتعالى دته ضرور نجات ورکړي. ګران اوریدونکو د الله پاک د نومونو مبارکو د ترجمه دا کیسټ با تاسو ته پیښور خار کباړی بازار اتم نمبر دکان کې د شیرولی خان سره ملاویږي. عزیزانو دا نومونه مبارک چا چې پخپله یاد کړ او اولاد ته یاد کړ د دواړو جهانو سردار فرمای چې دا سړی به زما د شفاعت د جنډې د لاندې ولاړي. دیو جنا د مسلمانانو او خاص کر د پښتنو د پښتو سره ډیره مینه او محبت ته او په پښتو پوهیږي. د الله د دې مبارک نومونو ترجمه او د دې موافق چې کومه مجرب وظیفه او ذکر او ورد ستاسو دروان دې بیان شو دا پکور کې مساتل د برکت او د عظمت او د عزت او د ثواب باعث ته کدا پټرک بس سوزکی او پلنکوچ او اجرو دکان کې او ساتلی شي نو ان شاء الله هم په کاروبار کې الله برکات واچي هم باغ روز په خیر تیر شي د ارزرر نه بدیتا او دغه انسان ته الله حفاظت او امان نصیب کی. دی وجه عزیزانو مونږ تاسو کچری د دې ورد کو د دنیا محبت په زمونږ د زړه نوزي او د الله مين او محبت په زمونږ په زړه کې قائم شي. عزیزانو اولیاء الله اومددی اسماء حسنا ورد او ذکر کوي داغي لنگر چلیږي داغي بزرګونو خادمان موریدان غلامان دا الله پالی د پټو خزانونه ناراضي چې د الله دې پاک او مبارک نومونو سره مينو کو او دا په خپل زړه کې ځای کو او مې په خپل یاد کو او مې اولاد ته یاد کو او مې خپل بچو ته یاد کو. رسول الله علیه السلام د دې بارکه فرمایي چې دینو مونږ کې دومره لوی اثر دی چې د اسمان او د زمکه ترمنځ څومره ګناهونه د دې په ورد او په ذکر سره الله تبارک وتعالى هغه ختمي او معاف کوي. ناراضي چې د خپل ګناهونو معافي او د خپل ګناهونو عفا او بخنه د الله نه په دې اسماء حسنا سره وغواړو. اللهم احفظنا يا فياض من جميع الآفات والأمراض والقحط والبلاء والطاعون والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اللهم احفظنا يا فياض من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا فياض من زوال الإيمان. اللهم انصر المجاهدين في الكشمير والفلسطين وأذربيجان وفي كل مكان من المسلمين. اللهم احفظنا يا فياض من شر الشياطين ومن شر المنافقين ومن شر الكافرين ومن شر الظالمين. اللهم انفعنا بهذا الأسماء نفعا كثيرا جميلا طيبا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين.